السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. فنلای مستاسو تاسو ملګری پروګرام د پښتو 40 ایډیټینګ ان نیو ځل بیا د یو نیو ویډیو سره حاضر یم. امید لرم چې تاسو به خوښ شي. ملګرو کچې تاسو هم دغه شان تصویر جوړول غواړئ نو د ویډیو تر اخره پورې وګورئ. نو ټیم ډیر نه هرپو زه خپل ویډیو طرف ته ټول ناول به تاسو په خپل موبایل کې د پیکارت اپلیکیشن اوپن کړئ. تاسو ته چې د پیکارت اپلیکیشن نه وي نو تاسو د پلی سٹور نه ډاونلوډ کولای شئ او لینک په ډیسکرپشن کې موجود دی. هلته هم تاسو ډاونلوډ کولای شئ. کله تاسو پیکارت اوپن کړئ نو زه به تاسو په ډیسکرپشن کې د بیک ګراوند لینک ورکوم. هلته نه تاسو د بیک ګراوند ډاونلوډ کړئ او په پیکارت اپلیکیشن کې به د بیک ګراوند چې کوم دی دا به تاسو د پیکارت اپلیکیشن ته راوړي او دلته کې به اوس تاسو په ایډیټ فوټو باندې کلیک وکړئ. کوم تصویر نه چې تاسو بیک ګراوند ختم کړی وي. که تاسو چیرې د بیک ګراوند ختمېدو نه طریقه نه درځي نو لینک په ډیسکرپشن کې موجود دی. هغه باندې تاسو کلیک وکړئ. تاسو او خپل کوم تصویر نه چې تاسو بیک ګراوند ختموي نو هغه پکې پیسټ کړئ. په یو کلیک سره به تاسو تصویر نه بیک ګراوند ختم شي. چې کله تاسو بیک ګراوند ختم کړو دا بیکارت ته به تاسو دا تصویر بیا راوړئ چې کوم تاسو دلته کې د سپی سره کوم تصویر جوړول غواړئ نو دا به تاسو دلته کې داسې راوړئ او دلته کې به داسې طریقې سره ولګوئ. د دې بیک ګراوند لینک به زه په ډیسکرپشن کې ورکوم. تاسو بیا سمپلی د ډیسکرپشن نه ډاونلوډ کولی شئ او که ډیسکرپشن نه تاسو چیرې نشئ ډاونلوډ کولی نو تاسو په انسټاګرام کې ما فالو کړئ نو په انسټاګرام کې هم زه تاسو ته به دا تصویر درلیږلی شم. بیا به تاسو په ایجسټ باندې کلیک وکړئ. کنټراست باندې به کلیک وکړئ. کنټراست په معمولي شان تاسو مخکې کې او نو تاسو ګورئ د کپړو کلر چې کوم دی دا چینج کېږي نو تاسو ورته ګورئ. چې کله تاسو د کنټراست معمولي شان مخکې کې نو تاسو کلر د کپړو کلر او سپي کلر به سره یو شان شي. بیا به تاسو په سچوریشن باندې کلیک وکړئ او دا به هم معمولي شان مخکې کړئ او کلیریټي چې کومه دی هغه به هم تاسو معمولي شان مخکې کړئ. بیا به تاسو تبره چې کوم د ټیک مارک نشان ښکاري په دې ټیک مارک نشان باندې به تاسو کلیک وکړئ او اوس به تاسو دلته راشئ. کراپ باندې به تاسو کلیک وکړئ. ټولز باندې به کلیک وکړئ او بیا به تاسو کراپ باندې کلیک وکړئ او د تصویر چې کوم دی دا به تاسو معمولي شان داسې طریقې سره کاپ کړئ چې څنګه یې زه کراپ کوم. ویډیو تر اخره پورې وګورئ نو تاسو په ټول په سمجھ کې راشي. چې کله دا تاسو کراپ کړو نو اوس به تاسو لاړ شئ دلته ایډیټ فوټو باندې به تاسو کلیک وکړئ او دلته کې دا یو پینجي چې کوم دی دا به تاسو راوړئ د لیکلو پینجي نو دا به تاسو دلته کې به اوس تاسو په بلینډ باندې کلیک وکړئ او په سکرین باندې به کلیک وکړئ نو د لیکلو نه به اټومیټیکلی بیک ګراوند ختم شي. د دې لیکنو لینک په هم زه په ډیسکرپشن کې ورکوم. هلته نه تاسو بیا ډاونلوډ کولی شئ. که تاسو ته چیرې په ډیسکرپشن کې څه مسلې یا پوهېږئ پرې نه نو تاسو ما په انسټاګرام باندې ما سره کنټیکټ وکړئ. هلته هم زه تاسو ته درکولی شم د بیک ګراوند. بیا به تاسو ډراو ته راشئ او د تصویر په خپل موبایل کې سیو کړئ. چې کله تاسو سیو کړئ اوس په کلریشن لپاره تاسو د خپل د لایټ روم اپلیکیشن اوپن کړئ. لایټ روم اپلیکیشن کې به تاسو د خپل تصویر چې کوم دی دا به تاسو اوپن کړئ. د لایټ روم اپلیکیشن کې اوس معمولي شان کلر کوئ. که تاسو کوم ځای کې هم نه پوهېږئ نو تاسو موږ نه په کامنټ کې هم تاسو کولی شئ. خو زه تاسو درخواست کوم چې پلیز د ویډیو سکیپ کوئ. ما تر اخره پورې وګورئ نو بیا به پوه شئ. ټول ناول به تاسو په لایټ باندې دلته کې کلیک وکړئ نو تاسو کنټراست چې کوم دی دا به تاسو معمولي شان مخکې کړئ او هایلایټ چې کوم دی هغه به هم تاسو معمولي شان کم کړئ او شډو چې کوم دی هغه به تاسو معمولي شان مخکې کړئ او وایټ چې کوم دی هغه به تاسو وایټنس دا به تاسو معمولي شان مخکې کړئ او بلیک چې کوم دی هغه به تاسو معمولي شان کم کړئ. چې کله دا تاسو وکړلو بیا به تاسو دلته ته راشئ. چابي نشان چې تاسو ته ښکاري په ده باندې به تاسو کلیک وکړئ او دلته کې به اوس تاسو په میکس باندې کلیک وکړئ. چې کله تاسو په میکس باندې کلیک وکړئ نو بیک ګراوند کلریشن لپاره به تاسو دا کلر چې کوم دی دا به تاسو سلیکټ کړئ او هیو چې کوم دی هغه به تاسو معمولي شان مخکې کړئ. سچوریشن به زیات مخکې کړئ 100 پکې او لومینس چې کوم دی دا به تاسو معمولي شان مخکې کړئ 5% به تاسو مخکې کړئ. چې کله دا تاسو وکړئ بیا به تاسو د کلر ته راشئ او هیو چې کوم دی هغه به تاسو معمولي شان مخکې کړئ او سچوریشن چې کوم دی هغه به تاسو ګورئ چې مخته خوند کوي یا وروسته خوند کوي نو دا معمولي شان تاسو مخکې کړئ زیات کړئ او لومینس چې کوم دی دا به تاسو معمولي شان کم کړئ. چې کله تاسو دا کلر هم وکړئ بیا به تاسو د کلر ته راشئ او د هیو چې کوم دی دا به تاسو معمولي شان مخکې کړئ او سچوریشن چې کوم دی هغه به تاسو هم مخکې کړئ ډېر زیات به مخکې کړئ او لومینس چې کوم دی هغه به هم تاسو معمولي شان مخکې کړئ. چې کله دا تاسو وکړئ بیا به تاسو د کلر ته راشئ. هیو چې کوم دی هغه معمولي شان مخکې کم کړئ او سچوریشن به هم کم کړئ او لومینس چې کوم دی هغه به تاسو معمولي شان زیات کړئ. چې کله دا تاسو وکړلو نو بیا به تاسو د کلر ته راشئ. په د کلر باندې به تاسو کلیک وکړئ. هیو چې کوم دی هغه به تاسو معمولي
معمولی شان به تاسو مخکې کړئ او سچوریشن چې کوم دی هغه به تاسو ګورئ هغه به هم تاسو معمولی شان مخکې کړئ او لومیننس چې کوم دی هغه به تاسو معمولی شان کم کړئ چې کله دا کلر تاسو وکړئ بیا به تاسو اول نمبر چې کوم کلر دی هغه ته به تاسو راشي هغه معمولی شان کم کړئ او لومیننس چې کوم دی سچوریشن چې کوم دی هغه به تاسو معمولی شان کم کړئ او لومیننس چې کوم دی هغه به تاسو معمولی شان زیات کړئ چې کله دا تاسو وکړو نو بیا به تاسو په ډن باندې کلیک وکړئ اوس ورپسې چې کوم اپشن دی په دې باندې به تاسو کلیک وکړئ کلیریټي چې کومه دی هغه به تاسو معمولی شان مخکې کړئ او ورپسې چې کوم اپشن دی هغه به هم تاسو معمولی شان مخکې کړئ او ورپسې چې کوم دی ویګنیټ هغه به تاسو معمولی شان کم کړئ نو چې کله دا تاسو وکړل نو تاسو ګورئ زموږ تصویر څومره ښایسته طریقې سره دلته کې برابر شول بیا به تاسو په دې کلر باندې کلیک وکړئ شارپن مخکې کړئ نایس ریډکشن به هم معمولی شان مخکې کړئ او کلر نایس ریډکشن به هم مخکې کړئ نو چې کله دا تاسو کلر دلته کې وکړلو اول تصویر هم تاسو لیدلو چې په کارت کې کوم جوړو په لیټرون کې چې کله موږ ورته کلر وکړو تصویر څه د رقم ښکاري نو تاسو ګورئ زموږ تصویر څومره ښایسته طریقې سره جوړ شول که داسې تاسو د ایډیټینګ په باره کې ویډیوګانې مزید ویډیوګانې هم ګورئ نو تاسو ته درخواست کوم چې دا زموږ د پښتو فوټو ایډیټینګ یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ د ځان سره او پس خوا کې ګنټې نشان هم ووایئ چې زموږ هر یو ویډیو د ټولو نه مخکې تاسو ته رسي د نننۍ ویډیو د بل ویډیو پر خپل رور فون لاته اجازه درکړئ په لوی الله مسپارم د الله په امان